چرته او سړی د انتخاب اراده لري شریعت مطهره وایي چې د انتخاب دپاره یو سړی پردۍ زنانه ته کتلی شي دا د دې نه مستثنا ده د دغه حکم نه چې کوم زمونږ رب العالمین موږ ته فرمایلی او زمونږ فقهای کرام د دې احادیثو په رڼا کې په خپلو کتابونو کې بیا دا لیکي ویباح النظر الی وجهها والى یدیها والى قدمیها څومره اندازه پورې یو سړی د انتخاب په نیت باندې یوې پردۍ زنانه ته کتلی شي نو فقهای کرام زموږ لیکي یو نوجوان دی یوې زنانه مخ ته وګوري یو نوجوان دی یو زنانه لاس ته وګوري یو نوجوان دی یوې زنانه قدمونو ته وګوري په نیت د خطبې باندې او په نیت د انتخاب باندې هغه نظر چې په کوم نظر د نوجوان ګناهګاریږي دا نظر د هغې نظر نه مستثنا دی په دې باندې الله تعالی دغه انسان ته عذاب نه ورکوي وجه څه شی ده راز څه شی دی یو طرف ته وایي سترګې ټیټې کا بل طرف ته روایاتو کې راځي که چا پردۍ زنانه ته وکتل د انتخاب په نیت باندې دی ګناهګار نه دی وجه دا ده دوستانو چې په نکاح کې مهم شی انتخاب د اولې ورځې نه که یو انسان بهترین انتخاب د خپل ځان دپاره وکړه د اولې ورځې نه نو زموږ او ستاسو په وطنونو کې خو نکاح دا د یوې ورځې سودا نه ده